سلامونه دوستان، ولادي وکړي چې روغ جوړ بوي. 2025 کال شروع شو، ټول پوهیږي. هغه ورونه چې نوي جرمني ته راغلي یا جرمني ته وخت راغلي وي، یو دوه خبرې ورته کوم د دې وکړي چې تاسو ته ګټه ورسوي. ګوري کوم ورونه چې په جرمني ژبه نه پوهیږي، همیشه یو ته زنګ وي، بل ته زنګ وي چې ما ته ترجماني سره لاړ شه. بیا هغه په یو څو اکشنونه مو کوي، بیا ورسره لاړ شي یا ورسره لاړ نه شي. ګورې ډېر بده خبره ده یو افغان ته که نه چې په ژبه پوه نه شي او بل چا ته زاري کوي. نو د دغه حالات نه ځان وباسئ، کوشش کوئ چې په دغه کال کې د کال د سر نه جرمني ژبې زده کړه کورس شروع کړئ او کوشش پکې وکوئ ځانونه ورسوئ. پخوا کې کوشش کوئ چې کوم ورونه چې د ښار نه لرې اوسېږي، موټر ته ضرورت لري که نه، فامیلونه لري، فروشان خوا کې ورسره شروع کړئ. فروشان مطلب دا ده چې هم ژبه شروع کړئ، هم خوا کې فروشان شروع کړئ، دواړه شیان شروع کړئ. که چېرته تاسو کورسونو وسه لرئ، پیسې ډېرې لرئ، هلته یې خپل په همغه ښارو کې شروع کړئ. که چېرته بیا په یو ډېر ناچیزه اندازه باندې یو کم حق الزحمې باندې که غوښتل ما سره شروع کړئ، نو زه دې کال کې زه ډېر ښه پروګرامونه لرم د جرمني ژبې د زده کړې په خاطر. که کومو دوستانو اینس اتسوایم ویلي، حتی بي اینس پورې ویلي غواړي چې سر نه یې په صحیح ډول شروع کړي، په صحیح ډول یې زده کړي، لیکل، ویل، اورېدل ټولو باندې پوه شي، نو زما کورسونه نوي کورسونه مې شروع کړي د صفر نه. البته یو صنف شروع کېږي دوشنبې، سې شنبې، پنجشنبې په ورځ باندې. البته د یو د ورځې د ماښام لخوا کورس ده. په دې باندې ما دوه کورسونه شروع کړي. یو کورس چې ده د جرمني ژبې زده کړه د ابتدا نه، یعنې د صفر نه ده، چې د الفابet نه به شروع کېږي. او که کوم دوستان غواړي چې هغې ډېره زده کړي، غواړي اینس کورسونه هم شروع شوي، اتسوایم سته، د دواړو کورسو کې که څوک غواړي بیا ما سره په تماس کې شئ، شماره به یې درته اخر د دې ویډیو کې وایم. او بل هغه دوستان چې غواړي چې فروشان شروع کړي، فروشان یعنی د لیسانس ورته وایي، موټر لیسانس ورته وایي که نه، دا شروع کړي. 6 میاشتو کې انشاءالله زه د امتحان لپاره آماده کوم. دا کورس هم انشاءالله شروع شوی ده چې دې کې به تاسو ته یو اپ درکول کېږي. هغه اپ نه به هم سوالونه زده کوئ او زه به تاسو ته هره ورځ نه، په هفته کې 3 ورځې به درس وي. زه به تاسو ته د فروشان چې کوم موضوعات دي په پښتو ژبه باندې تشریح کوم. تاسو ته په هره ورځ 10 سواله او سره د ځوابونو تاسو ته ویل کېږي، تاسو ته به هغه لیږل کېږي، هغه به تاسو زده کوئ. نو کومو دوستانو چې غوښتل دغه دوه پروګرامونه د نوي کال کې نوي پرمختګونه او نوي تګلارې غوره کړي، نو ما سره په تماس کې شئ. انشاءالله د خپله وسه پورې زه تاسو سره کومک کوم، په خپله ښایسته او خوږه مورنۍ ژبه پښتو باندې به تاسو ته تدریس کوم. نو که چېرته تاسو به ما درسونه حتما لیدلي وي، نو که چا غوښتل زه ته شماره وایم 01-8-5-9-4-8-5-3-5. دا یې ما تلیفون او وټساپ شماره ده، ما ته میسج وکوئ، زه تاسو خدمت کې یم. ځکه میسجونه ډېر وي، شاید په وخت ځواب در نسم کړی، وروسته حتما ځواب در کوم. نو دغه ویډیو در سره سیف کړئ، خپل ښایسته کمنټونه ولیکئ او په هغه کې ولیکئ، په کمنټ کې ولیکئ ټیم انجینر حنان ولیکئ، ټیم انجینر حنان ولیکئ په کمنټ کې، چې زه پوه شم چې ما په ټیم کې تاسې یاستئ، هغه دوستان چې ما سره په ټیم کې دي. نو ټیم انجینر حنان ولیکئ، ځکه ټول خلک ټیمونه لري او موږ پښتانه نه لري، نو موږ به هم ځان ته یو ټیم جوړ کړو. څنګه؟ ټیم انجینر حنان ولیکئ. او کوم دوستان چې غوښتل دا ویډیو ورته ولېږئ، څوک چې جرمني ته راغلي دي، هر وخت تاسو شکایت کوي چې فروشان سخته ده یا لیسانس د موټر سخته ده یا د جرمني ژبه سخته ده، ما سره مخامخ کړئ. انشاءالله په ډېرې کمه حق الزحمې باندې هم به ژبه زده کړي او هم به لیسانس په 6 میاشتو دنونه کې انشاءالله چې صحیح درس وایي، په تیوري کې به کامیابي. او ښه وخت ولرئ دوستانو. ویډیو سره حتما شریکه کړئ، خپل لایکونه او کمنټونه مه هېروئ. ښه وخت، الله په امان.